بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او ریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات می ومنئ. نن 10 دسامبر کال 2015 چې د سه شنبه ورځ سره سمون خوري، ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا د نن ورځې دویمه برنامه ده. ستاسو حضور ته وړاندې کوم. تاسو معلومه ده چې دا ستاسو د پښتنو او د انتقاداتو او پیشنهاداتو برخه ده. په لومړی برخه کې په نړیواله سیمایزه او په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو دریز په هغه باندې بحث شوی دی. که دوستان علاقه لري هغه برنامه کتلی شي. که څوک د خپل پښتنو او د ځکه چې د پښتنو کې نړیوال موضوعات دي، سیمایز موضوعات دي، د افغانستان موضوعات دي، په دې باندې زه بحث کوم او د کې زموږ خويندو ورونه ټول ګډون کوي او ټول خپل پښتني اسي او زه د ټولو نه د زړه له کومې مننه کوم چې راځي برنامه ګوري، خپل کومنټس لیکي، الته خپل وخت ورکوي. دا د ما د پاره د ویاړ ځای دی، مننې ځای دی. د ټولو نه خویندو ورونه د ټول نه مننه کوم. راځم ستاسو پوښتنو ته. قدرت الله نادرزوی وای ایران د هواد قانونو کې کندلو کې لیوالتیا خودلې ده. خبر نوي چې طالبان د رسمیت پیژندلو شرط ورته کېږدي. ممکنه ده چې چېرته قرارداد دا کېږي، دوی ورته دا ووایي چې رسمیت پیژندنه وشي، زموږ روابط به ښه دا به ډېر ښه کار وشي. یعنې دا کوم داسې غیر نارمل مسله نه ده، مګر هم دومره اړینه هم نه ده چې دوی په دومره پافشاري وکړي چې هغې ته دا ووایي چې والا دوی دومره دغه دي ضرورتمند دي چې اوس مونږ بیا هغې خپل شرایط بدلوي. نو ښه دا ده چې سطحي ونیسي. یو ځلې چې هغې دلته پانګونه وکي، سرمایه گذاری وکي، دغه خپل دلته بنديږي. کله چې د مملکت سرمایه ستا په ملک کې بند شي او هغه کسان دلته کار کوي، مجبوریږي ته په رسمیت وپیژني. ځکه چې دې ته ضرورت نشته چې موږ د هغې بیا راکاږو او دې ته شرطونه کیدو. چې دلته هغې یو ځلې پانګونه وکړله، د پانګونې لپاره خپل د سرمایې لپاره مجبور دی ته په رسمیت وپیژني. نو ښه دا ده چې اړیکې ورسره نارمل شي او بیا د رسمیت پیژندنې دغه به وشي. نها په نامه یا نها د فکر کوم خور دا کړی دی چې د هماغه خلقیان او کمونستانو چې روسان راوصل او افغانستان د تباہ و برباد که اوس مجاهدین ګرموي. کاملا دا دقیقه خبر کړی ده د خور او د دې موضوع د افغانستان د قضیه دغه چې دي متهمین امدا کمونستان دي. دوی اوس چون د مارانو خاصیت نیولای دی او د پردیو دی خو د روسانو د شاخچون او سالوتی دی، اوس د غربیانو په شاخچون اس دي او د غزینه د لکه مخکې مې تاسو ویل چې په سوریه کې اوس هغه پلان روان دی. د افغانستان کې هم دا پلان دی وک کمونستان غربیانو غي کې ونیول او چون دی د مجاهدین نظر بل لیدلې و، نو دی خپل دین او ایمان خو دی اسیم نه درلوده. نو په قرآن او په عنعنات او رسومات د اسلامي باندې عملې وکړلې. اوس هم دی کله جهاد ته اشرار وای په ډیر بېننګانه شکل کې وای، لپاره دی چې د ایمان نه لري په قرآن او په سنت. څوک چې ایمان ولري هغه جهاد ته پسپکه نه ګوري، دی جهاد ته پسپکه ګوري. دغه نوم که مې خدای وکړي غلط نه اخیستی، فکر کوم د پښتنه د نادیه خور وه. عبدالله مخلص وایي سوریه د جولانی حکومت په حق دی که اوس جنگ کیدونکې ډله یعنی القصد. دلته د په حق او په ناحقه مسله نشته دی، لپاره دی چې دا سیمایزه جګړه ده، نړیواله لاسوهنه ده. الجولانی اسرائیل او امریکای راوسته، د هغې په غلام دی. او القصد هم د کردانو یو ډله ده، د کرد ډله ده، یعنی دغه نه دي کمونستان یا غیر مسلمان نه دي، مسلمان دي، خو لپاره دی چې دوی خپل د سیمې ازادي غواړي او تعداد هم زیات دی. د القصد قوه چې ده 50,000 مجاهدین دغه لري، جنګیالي لري، په نامه د دموکرات ډله باندې یادیږي. نو د دې ترمنځ یو تړون هم دغه کړی، ترکیه کړی دی، د الجولانی او د القصد ترمنځ تړون شوی دی. خو
دغه تړون باوجود هغه تړون مات کړی دی د الجولاني په مقابل کې جنگيږي. بل دا دی چې د الجولاني مقابل کې خپل مجاهدین مس جنگيږي ځکه چې هغه اوس وایي چې جهاد معاملې شوی دی د امریکا سره او من خدا نه غوښته چې سوریه آزاد شي یا د اسرائیل او د امریکای غلام شي. دا خو موږ لاړو دیو چنګال نه وته په بل کې نه وته زموږ رهبر خو په حساب غل وته. نو په دې اساس باندې دا ډلم اورته قوي شوی ده. او څنګه که تاسو زما د دغه ورځې مخکنی برنامه لیدلی هلته ما په دې باندې بحث وکړ چې نیویارک ټایمز یو خبر ورکړی دی چې 1.8 د بشار الاسد د وخت اردو چې ده دا بیرته منسجمه شوې ده. جنرال سهیل الحسن او کمال الحسن تر مشرۍ لاندې چې د روسیې او لبنان نه د مشري کوي دی به دوباره د الجولاني په مقابل کې جنگيږي. نو تنه القصد نه دی، تنه خپل د جولاني مجاهدین د جولاني په خلاف نه دی بلکې نور قواو دام را متحره کیږي. ممکن چې دا یو کورنی جنگ خواته لاشي د 1999 قضیه د افغانستان دلته دوباره تکرار شي. نو الجولاني په حق په دې نه دی چې الجولاني خپل د CIA او د موساد ایجنټ دی. ویدا دورانی وایي چې ایران بدتر د پاکستان نه دی او افغانستان ته بدبین دی. کاش دا معاهده د وسپنې او د نفتو چې دی تقاضا کړې ده دا ورسره امضا نشي. زه فکر کوم چې ویدا خور په دې متعلق ستاسو موقف درست نه دی. دومره ایران به موږ ته ضرورتمند نه چې څومره موږ ایران ته ضرورتمند یو ځکه چې د پاکستان سره جګړې حالت کې دا دروازه په موږ بنده ده. موږ ته یو دروازه چې زمونږ او زیاترین هم د تجارتي مسایل خوراکي مواد او هم د بندر چې زمونږ جنس پی راځي چابهار ایران سره دی. نو موږ نشو کولای چې په یو وخت کې د ټولو سره جنگ وکړو. که یو طرف سره جنگ کو دو طرف نور بزان ته خلاص ساتو ځکه چې زمونږ تاسو لار بل نه لرو قید استو. نو د دې لپاره موږ د ټول سره مخالفت نشو کولای. زما په نظر د ایران سره د معاهدې امضا کول زموږ په ضرر نه دی، موږ ته کوم نقص نه کوي، زموږ په ګټه دی، په ضرر هم نه دی. نو دې لپاره د مخالفت څه فکر کوم درست کار باندې. کومه دا خبره کو چې چین، روسیا، امریکا د راشي دلته د معادنو کې سهم ولري نو که گاونډي راځي او په دې نیت راځي چې دلته کار وکي په یوازې دي چې په خوا به تخریب کو ورانه به کو د ورانی په یوازې کې ایران راشي تعمیری کار وکي نو ولې بد خبر نه ده. موږ غواړو چې د تعمیری حالت تراشي نه د دښمنۍ. کافي دښمنۍ ایران او پاکستان د افغانستان سره کړې ده، په دې کې هیڅ شک نشته. د شپږ څلوېښت کاله دښمنۍ کړې ده، ایران هم کړې ده او پاکستان هم کړې ده. دواړو ډیره بده دښمنۍ کړې ده، د هر لحاظ نه کړې ده. اقتصادي لحاظ نه کړې، سیاسي لحاظ نه کړې، فرهنګي لحاظ نه کړې، ټولنیز لحاظ نه کړې ده. د هر لحاظ نه موږ تاسو تبا کړی یاستو. خو که چېرته اوس د خپل دریځ بدلوي د کې موږ بل لارم نه لرو ځکه چې همسایه خو نشو بدلولی. قدرت الله معروف ورور پښتنه خپل تکرار کړې و. نو ورور ستا پښتنه ما ځواب کړې ده په 28 دسمبر. لا خپل پښتنې ځواب په هغه برنامه کې وګوره. برنامه ناوري پښتنه تکراروي دا صحیح کار نه دی. سیما شینواری خور وای چې څه فکر کوي چې خلیلزاد به د څه لپاره افغانستان ته راغلی او راتګ وای افغانستان ته ګټه وکړي یا زیان. ښکاره خبر ده چې د امریکای په اشاره راغلی دی. 2015 کال کې دا د دریم سفر دی. مارچ کې سفر وکړ، په جولای اگست کې سفر وکړ او همدارنګه دا دریم دی. او د دې شاته دی درې موخې دي. یو د زندانیانو مسله ده، اقتصادي روابط دي او ډیپلوماټیک اړیکې رغول دي. او په دې کې د افغانستان ضرر نشته، ګټه ده. ان شاء الله د نتایج به مثبت راوځي. قدرت الله زرمتی ورور چې اصل نوم فکر کوم درمان دی، دا پښتنه کړې ده که چیرته چین په هر لحاظ په نظامی او اقتصادي هجمونیک شي یعنی د دنیا واک تر لاسه کی افغانستان لپاره به ګټه وي او که تاوان. تر څو پورې چې نړیوال قدرت او دغه ته نه رسیدلې دا به زموږ په ګټه وي. مګر په مجرد چې د نظام او قدرت تغییر شي او د قدرت د نړۍ شي بیا د افغانستان بل لوی ترین ضرر افغانستان ته رسیږي ځکه چې نفوس نهایت زیات دی.
که 0.055% یعنی د ډیر کمه فیصدي د 0.0005% نفوس افغانستان ته راشي نو 9 میلیونه انسانان دي او 9 میلیونه ستا خاوره نیسي. دا هغه بالکل جزئی او دغه دی. نو افغانستان ته خطر د چین نه ډیر زیات دی. که چین قدرت کیږي نو ښکاره خبر دغه به په ملکونو باندې ورځي. دا طبیعي ده. امپراتوریګانې قدرتونه چې لویږي هغوی بیا دا کار کوي تر څو چې بیا زوال کوي او دا زوال په ټولو راځي. خان بهادر ورور وایي چې آیا طالبانو او اشرف غني سره ګډ حکومت افغانستان ته ګټه کوله یا طالبانو ګټه کوي؟ وروره دې کې دوه رقمه جواب دي. یو کو د اوس حالت ته چې ګورو که چېرته فرضاً د نړیوالو په دغې سره یو حکومت افغانستان ته راغلی وی، یوه ګټه به یې دا وه چې تعلیم او د دې دروازې به نه وی بندې شوی، خو افغانستان به سکون او په ارام کې به نه و، ځکه چې د غني او د ده ډله د جمهوریت ډله دا د فساد ډله وه او کله چې فساد مرض د مملکت نه ټول نه کې چې ته روغ نظام سره امرا ولې روغ نظام خوري، نو په دې حساب په یو نقطه کې درته ګټه کوله نور یې درته ضرر کوه. او چې اوس اشرف غني نه دی راغلی نور نظام ښه دی روغ دی خو د تعلیم دروازې بندې دي. نو په نشتون کې دا ضرر دی چې تعلیم دروازې بندې دي، په شتون کې به د تعلیم دروازې به خلاصې وی خو نظام به بیا استوار نه وی او سم به نه وی. او چون اشغال د غلامو او د امریکایانو برده او اشغال شوی قوا سره راغلی و افغانستان خپل مورې په پردیو خرڅه کړې وه د یو کرزیو او د شمالي تروالو، نو د ده لپاره هغه نشت نه بودنې لویه خبر ده، ښه خبر ده چې نشته دی. افغان ساحید ورور وی چې تا زما نوم غلط واخیسته، افغان ساحل دی ویلی. ما افغان ساحل نه دی ویلی، ما افغان ساحید ویلی. تا ساحید لیکلی زه ساحید ورته وایم او ستا پوښتنې ته ما ځواب ورکړی دی په 9 تاریخ باندې فکر کوم او هغه شوی دی او ستاسو نوم علي احمد آرام د قندهار نه ما په خپل برنامه کې ستاسو نوم هم اخیستی و، نو د لپاره فکر کوم تاسو غلط شوی سي. ما ستاسو د پوښتنې ځواب ورکړی دی، افغان ساحید مې ویلی دی او پوښتنه کې مې ستاسو نوم هم اخیستی علي احمد آرام، نو ما افغان ساحل نه دی ویلی، تاسو په غوږ باندې افغان ساحل لګېدلی دی. قدرت الله عثماني ورور وایي ستاسو په نظر چین به په تایوان نظامی حمله وکړي، د اسرائیل د خاطره دا کار کوي چې پر ایران حمله ونه کړي. هیڅ مملکت د بل مملکت لپاره خپل قوا په تکلیف نه اچي. تایوان د هغه حصه ده، هغه پې برید اوس نه کوي، نو د ایران لپاره ولې برید وکړي؟ مګر د ایران لپاره برید نه کوي خو ویل کېږي چې مانور نظامی شروع کړی دی، آمادګي نیولې ده، ممکن چې تایوان باندې ورننوځي او د تایوان مسله یو طرفه کړي، خو دا د ایران لپاره نه ده. Discover the World عیسی خان وایي چې پوښتنه تکراري لیکلې ده. وروره ستا پوښتنه ما ځواب کړې ده د پرون ورځې د 9 دسمبر پوښتنو او ځوابونو برنامه لا شو وګوره، ستا پوښتنه ځواب شوې ده. برنامه ګورئ بیا پوښتنه خپل تکراروئ. برنامه دې نه ده لیدلې، پوښتنه دې تکرار کړې ده، هیله ده چې برنامه ګورئ. په همدې کې خپل برنامه ختمومه، هیله ده چې برنامه وګورئ، سبسکرایب یې کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ او دوستانو سره خپل د دې پیسه ابدا ورته ورسوئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم، وما علینا الا البلاغ.